السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دغه ویډیو تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک آیډي ته جیمېل ورزیات کړو یا هم نمبر ورزیات کړو. ملګرو، تاسو که چېرته خپل آیډي په نمبر باندې جوړه کړې وي، تاسو اوس کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره خپل فیسبوک آیډي ته مو یو بل جیمېل اکونټ ورزیات کړئ. ملګرو، بل دا چې ستاسو که موبایل ته فیسبوک آیډي ته هر څومره جیمېل یا نمبر ورزیاتوئ، هغه ستاسو په ګټه کې دي، ستاسو په تاوان کې نه دي. ځکه چې که چېرته تاسو نه خپله آیډي بنده شي، کوم نمبر درڅخه ورشي یا کوم جیمېل درڅخه بند شي، نو تاسو به حتما یو لارئ او که نور وي هم نه. ملګرو، راځم فیسبوک ته ویډیو نه اوږدومه، تاسو به راشئ خپل فیسبوک به راخلاص کړئ. نو ملګرو، تاسو په دې پورته درې خطونو باندې کلیک وکړئ. کله مې دلته کلیک اوس به ملګرو لږ لاندې راشئ. لاندې چې کله راغلی، دلته به د سیټینګ ان پریویسی اپشن باندې کلیک وکړئ. اوس ملګرو تاسو راشئ دلته سیټینګ اپشن چې کوم ښکاري په دې به کلیک وکړئ. نو ملګرو، تاسو ته کلیک وکړ، تاسو ته دلته یو بل انټرفیس راشي. تاسو ملګرو دغه ډول صفحه راشي. د ملګرو تاسو پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. او هغه کسان چې ملګرو زموږ چینل ته نوي راغلي دي، هیله ده زموږ چینل سبسکرايب کړئ. نو ملګرو، که څوک د ویډیو په پیج باندې ګوري، هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک کړئ. دلته ملګرو تاسو ته جیمېل ښکاري، موږ چې کوم جیمېل ورکړی دی، تاسو هم دغه جیمېل باندې کلیک وکړئ. ګوره، زه بل هم ورزیاتوم، ما نمبر جیمېل دواړه ورکړي دي، خو زه بل جیمېل غواړم ورزیات کړم. تاسو په د جیمېل اپشن باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو، دلته به تاسو ته راشي اډ ایمیل ادرس، دلته دوهم اپشن دی، تاسو ته راځي اډ فون نمبر. تاسو به دلته په اډ ایمیل ادرس باندې که نمبر ورزیاتوئ، که جیمېل اکونټ یا بل ایمیل ورزیاتوئ، دواړه ورزیاتولی شئ. دلته موږ په ایمیل باندې کلیک کوو. زه تاسو د ایمیل د زیاتولو طریقه درښایم. کله چې ملګرو تاسو دلته کلیک وکړ، ملګرو تاسو ته وایي اډ اډیشنل ایمیل ادرس، دلته تاسو ورته خپل ایمیل ادرس ورزیات کړئ. زه دلته جیمېل ادرس ورزیاتوم. ملګرو، جیمېل ادرس ورزیات کړل، ته لاندې ځای کې وایي ټو سیو سیټینګ انټر یور پاسورډ. تاسو بلته خپل فیسبوک آیډي پاسورډ انټر کړئ، داخل کړئ. زه پاسورډ هم داخلوم. اوس دلته ملګرو تاسو اډ ایمیل په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو، زموږ ایمیل ادرس چې دی هغه ازیا دلته به تاسو د کنفرم یور ایمیل ادرس دغه اپشن راځي، په دغه کلیک وکړئ. ګوره ملګرو، دلته وایي انټر یور کوډ. دلته به تاسو دغه کوډ غواړئ چې تاسو ایمیل ادرس ته تللی دی. تاسو به راشئ خپل ایمیل ادرس به خلاص کړئ، خپل جیمېل اکونټ ته به راشئ. اوس کله تاسو ملګرو جیمېل اکونټ را خلاص کړل، دلته به تاسو کوډ درته راشي، که راغلی نه وي تاسو به خپل جیمېل ریفریش کړئ. ګوره ملګرو، دلته نوی جیمېل اکونټ موږ ته راغلی دی، نوی دا را خلاصوم زه. ګوره، دلته به کوډ راغلی وي، دغه دی ملګرو 55,915 دغه کوډ راغلی دی. تاسو به بیرته راشئ، کوډ به دلته انټر کړئ 55,915 او په کنفرم باندې به اوکې وکړئ. دا دی ملګرو زموږ جیمېل ادرس چې کوم هغه ورسره زیات شو. نو اوس تاسو جیمېل ادرس زیات شو، تاسو درښایم. نو تاسو ملګرو وینئ چې دلته زموږ هغه دوهم جیمېل هم ورسره زیات شو. دغه نوی جیمېل خالد افغان 56 دغه جیمېل هم د اوس ورسره زیات شو. که غواړئ دغه جیمېل تاسو پټ کړئ، ملګري ونیوي، دلته په دې ټکي باندې کلیک وکړئ. کله تاسو دلته کلیک وکړ ملګرو، اوس به تاسو دلته راشئ، د مور اپشن چې ښکاري په دغه اپشن به کلیک وکړئ. هلته اونلی می دغه اپشن راځي، په دې کلیک وکړئ. دغه جیمېل به تاسو که نمبر وي که جیمېل به دې تاسو د ملګرو څخه پټ شئ. نو ملګرو، دغه زموږ ویډیو په دې لري. دا ویډیو تاسو خوښ شوي وي، ویډیو ضرور له خپل ملګرو سره شریک کړئ، زموږ چینل سبسکرايب کړئ. مننه، که وخت ته وښه شي، بې ولرئ.